پاکستان له افغانستان سره د اوربند له پای ته رسېدو خبر ورکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستی اوربند دودیز دولتي اوربند نه و، بلکې هدف یې دا و چې له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه ونه شي. نوموړي ادعا وکړه چې له دې اعلان وروسته پاکستان کې لوی ترهګریز بریدونه شوي دي. طاهر اندرابي څرګنده کړه چې پاکستان له افغانستان څخه د احتمالي ګواښونو په اړه بشپړ پوځي چمتووالی لري. نوموړي دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې پاکستان د افغانستان په 3 ولایتونو کونړ، خوست او پکتیکا بریدونه وکړل چې له امله یې 1 مېرمنې او 9 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړ او 4 تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادو بریدونو په تایید سره وویل چې دغو بریدونو ته به په مناسب وخت کې ځواب ورکړي. همداراز د طالبانو حکومت د سیمې هیوادونو او په ځانګړي ډول ګاونډیانو ته بار بار ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د هیچ چا پر ضد ونه کارول شي.